نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه ورځ مو په خیر په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته افغانستان بانک وايي هڅه کوو د افغانۍ ارزښت ثابت حد کې وساتو. د افغانستان بانک د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې افغانستان ته د مرستې دریمه ډالري کڅوړه رسیدلې او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته سپارل شوې ده. د یاد بانک په خبره د بشري مرستو د دریمه کڅوړه 19.2 میلیونه امریکایي ډالر دي چې بازار ته به ارزي سره به د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په ثبت کې مرسته وکړي. یاد بانک ویلي چې دوی هڅه کوي د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ مخنیوي لپاره له اصولي او اسانو لارو چارو کار واخلي. د افغانستان بانک ډاډ ورکړی دی چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساسي اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي. بلور ته پښتونخوا کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي. د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې پر پرله پسې دویمه ورځ وسلوالو د پولیو څاڅکو د ورکوونکو پر ډله برید کړی دی چې په پایله کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. سیمه ییزو پولیسو رسنیو ته د یادې پیښې د پخلي ترڅنګ ویلي چې دا پیښه د ټانک په شاده ګرا نومي سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي چې تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته رسېدلي دي خو تر اوسه پورې د برید په تړاو څوک نیولي نه دي. د برید پر هم تر اوسه کومې وسلواله ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو د پروني هغه مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې وه. او انډیا ایکسپریس وايي هند غواړي کابل سره اړیکې لا پراخه کړي. انډیا ایکسپریس د افغانستان له نوي حکومت سره د هند اړیکو تر اګرج څخه اندېښنو او له دغه هیواد سره د بشري مرستو په پام یوه اوږده لیکنه خپره کړې ده. لیکوال وایي چې له افغانستان سره د هند د طبي توکو او غنمو مرسته ښیي چې هندوستان غواړي د افغانستان له اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ښې او لا پراخې کړي. د لیکوال په خبره سربیره پر دې چې هند په افغان چارو کې د پاکستان پر لاسوهنو خواشینی دی او ویره لري چې اسلام آباد به افغان خاوره د هند پر ضد وکاروي. خو بیا هم د افغانستان له نوي حکومت سره د دغه هیواد د چارواکو له لیدنو داسې ښکاري چې هند د خپل سیاست لوری بدل کړی دی او دا ځل نه غواړي چې له اسلامي امارت سره په فاصلې ځان د پاکستان د شومو موخو قرباني کړي. او د لیکوال په خبره دا معقوله لار ده. لیکنه کې د غرض د هندي چارواکو له قوله راغلی چې هند به افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او نړۍ هم باید په دغه هیواد کې د بشري بحران مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې دوامداره وساتي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.